د نصر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو سل الله سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 3 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا کله چې د الله مرسته راشي او برای در په برخه شي او ای پیغمبره ته وګوري چې خلک ډلې ډلې د الله په دین کې داخليږي نو د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح وکړه او له هغه نه بخښنه وغواړه بېشکه هغه ستر توبه قبلونکی دی